زمونږه د مسلمانانو او خاص کر د پښتنو دا ډېره لویه کمزورتیا ده. نو یاره اجونه ډېر کوي، عمرې ډېرې کوي، خو نور کار برابر نه دی. الله نه ورته وغواړه چې نور کار هم الله برابر کړي. د یو نه خو ښه دی، دا یو کار خو کوي که نه. یو سړی تلاوت کوي، مونځ کوي، نورې کمزورتیاوې پکې دي. داسې مه وایه چې وایي تلاوت کوي، منځونه کوي، خو دا غلط کار پکې دی. نه، دی خو دغه کار کوي، انشاءالله خدای به د دې بدو اعمالو نه واړی انشاءالله. یو سړی دی منځګزاره دی، دینداره دی، خو مور او پلار ترې خفه دي، نو هغه له داسې ترغیب مه ورکوه، داسې خبرې ورته مه کوه چې مړه دا منځونه دي خدای ته قبول نه دي او دا روجې دي قبول نه دي. ویاره مونځ کې ډېر ښکلی انسان یې. وګوره یاد ساته که مور هم درنه راضي شي نو بیا به دا نعمت تا ته ډبل شي. عبادت یو عمل او رضا د مور او پلار دی بل عمل. نو چې دواړه نیک اعمال یو ځای شي ته به کامیاب شي. یو سړی مونځ کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، خو نورو بعضې اعمالو کې کمزوری دی. داسې ورته مه وایه چې دې عمل باندې نه خلاصېږي. انشاءالله د دې عمل په کولو به الله د دې بد عمل نه واړی. دا کامیابي ده. زمونږ غټه کمزورتیا دا ده. اوس ګورئ تاسو ګورئ په دې میډیا باندې یوه خبره ډېره مشهوره ده او دا د نوي رڼا والا مولیانو دې پسې راغسي، شب برات بدعت دی او شب برات بدعت. خدای بندګانو ولې یو سړی د نیکو نه منې کوئ؟ دا څومره علما چې د شب برات فضایل بیانوي. یو حدیث خو شته که نه په اعتبار که د سند سره ضعیف دی، خو حدیث خو شته که نه، موضوعي نه دی، ضعیف دی. یو ضعیف یو موضوعي وي. نو حدیث په سند سره ضعیف دی، خو دا به هله مونږه دا عمل تاسې رد کولی چې مونږه لازم او فرض ګڼلی. مونږ خو د مستحب عمل فضایل بیانو چې ټول عمر مو خوب وکړو که په شب بارات باندې سړی راپاڅېږي او الله ته وجاړي ګناه یې ټول عمر مو روژه ونیوله که د شب بارات په ورځ باندې روژه ونیسو. یو حدیث خو شته که نه د خدای بنده منه کې ما ته حدیث بیان که چې پیغمبر علیه السلام ویل چې په شب بارات 15 باندې روژه مه نیسئ، د شپې قیام مه کوئ. دا د فتنو دور دی. ګورئ یاد ساتئ د قیامت علایم رسول الله مبارک بیان کړي. جوړ وایي صلی الله علیه و آله وسلم. یوه علامه یې پکې دا بیان کړي رونو چې قیامت ته نږدې به علم اوچت شي، عالمان به کم شي، جهل به عام شي. د قیامت په علایمو کې سړی به ټولو کې د ښځې فرمان بردار جوړیږي، د ښځې خبره به مني. اگر که مور او پلار پې ناراضه کیږي، خدای ناراضه کیږي، خدای به د خپلې ښځې اتباع کوي په ګناه کې. دا د قیامت علایم دي. اوس به څوک دا وایي چې ولې ښځې نه مني او ښځې به نه ولې به د ښځې نه مني، خو دومره به یې نه مني چې تا پې د مور او پلار ازار ته مخامخ کړي، دومره به یې نه مني چې تا پې د قرآن او سنت نه خارج کړي. نن تاسې وګورئ ښه خلق لګې دي خواران په دې ګناه کې مبتلا دي. دغه رنګې به علم اوچت شي او ښځې به زیاتې شي په نسبت د سړو ته. زمونږ د وفاق د امتحانونو پرچې تېرې شوې، نو په دغه امتحانونو کې ښځې وایي اول نمبر راځي. اکثر بعضې مدارسو نه مونږ ته اطلاع رارس په امتحاناتو کې اول نمبر ښځې راغلی. ښه خبره ده چې اول نمبر راغلی، خو د دې شاته یو بل شی پروت دی، په هغې باندې رڼا اچول پکار دی. هغه بل څه څیز دی؟ هغه د هلکانو سسوالی دی په دین کې چې هلکان خواري نه کوي. او همدغه واړه هلکان چې تقریر کوي، قسم دی که د شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه بیان د دې بیان ته وررسېږي، داسې لګې صاحبه دا کمال نه دی چې دا ماشوم دی او دومره ښکلی بیان کوي، د دې عمر کم دی او دومره ښکلی بیان کوي. او شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه
او ډاګي شیخ صاحب رحمت الله علیه او داس نور اکابرین داس بیان نشو کوله معلومی کی دا چې دا اوسنه لوی عالم دی دا اوسنه لوی جاهل دی عالم نه دی دا جرأت در چا ورکو دا بہادری چا ورکړه ګوري علم روان دی ګوري یعنی الکانو کې هغه صفت پاتې نشو چې کوم په طالبانو کې هغه د پاره هغه صفت لازم طالب دې موبایل دا هغه سره ده طالب دې هغه سره استاد داغه په طبيعت روان دی او چلیږي نو بیا موږ وایو چې علم ډېر ترقی وکړه روح ترقی نه دا کړی وره دا د پیغمبر حدیث دی مخکې زمانه والا علماء امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یوی مسئلې سره چې د الله کلام قدیم دی څنګه چې الله قدیم دی ما یلیق بشانه قدیم مسئله باندې خلاف الت معتزله را اوچت شو مختلف دلیل پیدا شو او د امام احمد بن حنبل خلاف او اتحاد کو امام احمد بن حنبل حکومت مشران جیل تواچو پکوړی اوهلو پس پینا ګیره باندې هغه د بدن نه د کوړی سره ویری راوتلې خود خپل مقصد او د غرض نه چاوانه لولو هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا هغه پسند کې یو سره 200 کال بعد د هغه په قبر خوا کې قبر کنيستلو یو ډیر لوی عالم چې هغه وفات شو او د دې د قبر څنګه کې خخولو الله کول چې کله د قبر او کنوست دی عالم د پاره د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د لحدنا خور را پریوت او سوره وشو نو الته خو لیکلو چې امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه وخت کې با علماء ته اهل الله قبرنا کنيستل موږ اوس په قرار اولو د اهل علم د پاره به اهل علم قبرنا وباسي غسل به اهل علم کوي دغه باز رازونه اخکار کیږي مذهب اوسات آغا سره لګې د قبر وباسي خور پریوتا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه اخکار شلو سینه اخکار شولا ګیره مبارک اخکار شولا آغا عالم تپتا اولگی دا پارام باند امام احمد بن حنبل تا اولیدل 200 کال بعد پا قبر کی روغ رمت پروتے نکپن خوری شوئے دے نبدن خوری شوئے دے وعزیزانو امام احمد بن حنبل آغا سڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ لوی سڑے دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لوی سڑے دے قسم بخر امام احمد بن حنبل نہ خبر مشہور دا تہجد بے نہ قضا کول تہجد بے نہ قضا کول وصاحبہ نند موبیل پہ پرد باندران چنسو کسان چې هغوی د دې لږ دنیا د ګټلو د پاره غلط بیانونه نشر کوي دنیا ته وړاندې کوي اے نشر کوونکیا ورځ د قیامت به راشي الله رب العالمین به درنه تپوس کوي اے زما بنده ته په دې خبره پوهېدلې که نه حقیقت یې درته معلوم و که نه تا ولې دا بیان خلقو ته رسولو گناہ کې رسول گناہ کې رب العالمین فرمای ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خدای وی تاسو گناہ خورولو کې تعاون مکوئ چا سره ته په دنیا ګټي مال ګټي اوې د خدای بندا لک دې ګریوان کې وګورا زم شبي برات باندې ما سره یو حدیث موجود ده
دا حدیث مبارک امام بهقی راوړی. امام بهقی هغه حدیث په نروړي کتاب ته چې خدای ناراض کیږي الله خبر کیږي. هغه حدیث هغه راوړو دا خبره ورسره کړی دا چې سند یې ګورې ضعیف دی، لیکن کچا دا عمل کو الله به ته اجر ورکړي. سند باندې دا علماء هغه علماء پوهیږي. یو امی سره ما ته موبایل کې مولانا صاحب شب برات باندې کزه نفل کوم ګناه ده زور ته نه نه ګناه نه ده ولی په دغه شپه دی الله را پاس وا خدای دې په شپې تم د پاسې دو توفیق در نصیب کړي. دا ورته وایا چې دا عمل بدعت ده دا ګناه ده او اے خورون کیا ته د لګ ټیم د پارا پیسې ګټي او باز خلک ځان د نسب په اعتبارم درانه وي هغه په دې دوکه کې مبتلا کیږي. مکوې داسې دا چې سوګو چې شب برات باندې مو ودرېږي یو ګناي ست د خدای بندا کی ماته ګناو خیا زدت خبر حکم شب برات باندې یو بابا جی دې ولار دې د مرګ څخه پته لګي چې د مرګ په کم ټیم راځي او دا مرګ چاته و چې ګوره د ځان برابر کا سبا درځم داسې و چاته نو چې نه وي یو سړی دی بل فرض داسې فرض کا یو سړی تهجد باندې شپې ولاړ دی او شب برات څه شي شب برات او دی سم لاستو په اودس کې او په دې اودس کې تینو خلاړو په ایمان یو دې سړی به مخ ورځ د قیامت نه ځلېږي. نو څه چلو شو کو سړی را پاسې دو ورې دا یاد ساتي زه هغه خلقونه ډېر ګیله منم چې هغوی بې علم دي او د دغې خلقو بیانات نشر کوي دنیا ته شکوک پیدا کوي. درته وایم نیکۍ کوئ اعمال صالحه کوئ. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه 200 کاله بعد په قبر کې صحیح سلامت ولی پروتو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته یو کس راغی والجزتان سبق حاصلو مسا حاصلو سبق حاصلو زمونگا دا امت علماء دا اغوی کار دادے چاہوی خلقو تا قرآن حدیث اخی دا سو کمال نوے چتا تا دا شا بدعات تے و دا شا بدعات ولی بدعات تے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوئی ادرے گئی دا شعبان دا شپی پنی ما حصہ کے ادرے گئی. آغا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مال ترغیب را کئی چه گورا خدای پاک بتاتا اجر در کی خدای نا اغوالا چه اللہ ما سر دا عفو معاملو کا ما سر دا کرم معاملو کا ما تا رزق حلال لا کا نصیب پدے باندی ویلا جوڑا دا اوم دی مولانا سبتو ہوا چتا ورځ د قیامت باندې ستا مخ د نور خلقو په مخونو کې راوځلېږي چې تا د ټرم دغه تقریر خلاف څه بیان ورکړي چې ټرم ابل ورزویل چې په غزا باندې با من خلق ورغورځو غزا زمونږ ده فلسطینیان دي اوزي موږ ورته بل ځای کورونه جوړو تا په د بیان ورنکو د دې نوي جدید دور مولیان په دې بیان نه ورکړي ولی نه ورکړي دله پکې څه فایده نشته کړ او دې خبره سره خو فتنه جوړیږي. دا کوم خلق چې وایي چې شب برات باندې ودرېدل مکروه دي یا بدعت ته ور یاد ساتي. شب برات په شپو کې راځي کنه راځي شپو کې راځي کنه او د شپې تهجد متعلق قرآن سوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فتهجد به قرآن منتوی د پیغمبر په اعمالو کې بهترین عمل هغه دی چې شپه کې الله ته جاړي. نو دا تماته اوخه چې پیغمبر ارش په جړلی خو شب برات باندې نه دی جړلی به دا بدعت چې مونږ کوو خدا به سوګم او نه خي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم جړلی دي زه ټول شپه نشم جړلې ټول شپه زه ودرېدلې نشم کمزور هېرونو زه دومره کولای شم چې زه
یو شپه باندې الله ته جاړم دا ګناه ده ما پروش بنشم ودرېدلی مثال په تور باندې نن خدای توفیق راکړو بیګا ودرېدلم ګناه ده نرونو دا خبرې خلکو ته شکونه غورځول دي او دا شیطان په قدم تلل دي دینه بزان ساتو ان شاء الله کوشش کوي نفلی اعمالو کې د یو بل نه وړاندې کېږي څوک چې د نفل پابندي کوي دنه به سنت نه ترکیږي دا زما یو خبره وه بدا ټکي ځان سره کوي چې کم خلک د نفل تابعداري کوي نفل نه پرېږدي هغې نه سنت ترکیږي نه ترکیږي چې هغه په نفل باندې ځان وجني نو سنت به څنګه پرېږدي او یاد ساتئ دغه خلک چې نفل نه کوي نفل عبادت ته بدعت وي تاسو دې خلکو تاریخ وګورئ دوی د سنت مؤکدو هېڅ پروا نه ساتي مونږ به سره وکړي د مانځه نه بعد به داسې ګوري به داسې به ناسې داسې به ګوري شه به دا ګوتې به دغسې چې دې پیسو خدای خبر شه به داسې به لګې به ډایرکټ به روان شي اوس دا څیزونه چې ته کې دا سنت نه دي دا مستحب دي د دې پابندي کې سنت مؤکده چې عمر نه دي پرېښودي صدیق اکبر نه دي پرېښودي عثمان نه دي پرېښودي علي مرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یو صحابي نه دي پرېښودلي هغه ته پرېږدي هسې په ایمان یې ووایي دغه بې ادبي د سړی ورسېږي چې دا شی نشته او دا شی نشته دا شی نشته او دا شی نشته د دې مین وجه دا ده چې عزیزانو موږ او تاسو ته شیطان په قسمه قسمو طریقو سره هغه ځان را رسوي او موږ د نیکو نه منع کوي نیکو اعمالو ته مو نه پرېږدي بدبخته لعین هغه دشمن دی نو دا راته په نیکو کې رکاوټونه اچوي نو بیا دا شیطان یو انسی شیطان دی او بل جنی شیطان دی جنی شیطان هغه دی چې ما ته په سترګو نه وینو وسوسې را اچوي او یو انسی شیطان دی چې په سترګو یې ګورو په غوږونو یې اورو هغه دغسې خلق دی چې خلق د نیکو نه منع کوي نو نیکیو نه به ځان نه شاته کوو چا چې روجې نیولي مبارک مو شه بهترین عمل مو کړی ټول وایي الحمدلله